سلامونه دوستانو، نن راځو this, that, these, those دا لغتونه پیژنو چې څه وخت او کله په یو جمله کې استعمالیږي. So let's begin the lesson. This, that, these, those دا لغتونه ته په انګلیسي ژبه کې demonstrative pronouns او په پښتو ژبه باندې اشاروي ضمیرونه وایي. لکه څنګه چې د اسم څخه معلومیږي demonstrative pronouns یا اشاروي ضمیرونه موږ دا هغه وخت استعمالوو چې یو څوک یا یو شی موږ ته رانږدې یا هم لیرې وي او موږ په ګوته باندې ورته اشاره کوو. مثلا کله چې په لومړي ځل باندې د یو چا کور ته ځو او د هغه کور راڅخه ورک سي، نو په کوڅه کې څو کسه ماشومان چې لوبې یا بازۍ کوي د هغوی څخه پوښتنه کوو چې د فلاني یا هم د جان محمد کور کوم یو دی. نو که چیرې د جان محمد کور لیرې وي نو ماشوم په ګوته باندې ورته اشاره کوي هاغه دی، او که نږدې وي نو درته وایي دغه دی. نو کله چې د اشاره کولو په وخت کې هغه دی یا هم دغه دی الفاظ کاروي نو دغه الفاظو ته په انګلیسي ژبه کې demonstrative pronouns یا هم اشاروي ضمیرونه وایي. اوس راځو هر یو خپل په نوبت باندې تعریفو د مثالونو سره. We use this as when we talk about the thing which is near to us. کله چې موږ یو شي ته اشاره کوو چې هغه موږ ته نږدې وي یا کله چې د یو شي په باره کې خبرې کوو چې هغه موږ ته نږدې وي نو this is استعمالوو. خو شرط دا دی چې هغه باید یو شی وي، مثلا یو قلم، یو کتاب. کتابونه قلمونه باید نه وي، باید یو شی وي. We use that as when we talk about the thing which is at some distance from us. کله چې موږ د یو شي په باره کې خبرې کوو چې هغه زموږ څخه یو څه په فاصله کې وي او یا هم زموږ څخه یو څه لیرې وي نو that is استعمالوو، یعنی هغه دی. خو شرط دا دی چې هغه باید یو شی وي. هغه دی قلمونه باید نه وي یا جمع نه وي، هغه دی قلم یو شی. اوس راځو مثالونو ته. This is a doctor. دغه دی یو ډاکټر. ګوره دلته ډاکټر موږ ته نږدې دی نو دغه دی یا this is استعمالوو. That is a doctor. هغه یو ډاکټر دی. ګوره ډاکټر دلته یو څه فاصله کې دی، لیرې دی، نو that is استعمالوو. That is a doctor. موږ مخکې وویله باید یو شی یا یو شخصي، مثلا نسو ویلی that is doctors، هغه ډاکټران دی. د یو شي دپاره استعمالیږي، هغه یو ډاکټر دی. This is a girl. دا یو انجلۍ ده. ګوره انجلۍ دلته راته نږدې دی. او بله جمله کې that is a girl. هغه یو انجلۍ ده. ګوره چې یو څه راڅه لیرې سو هغه یو انجلۍ ده، نو that is استعمالیږي. که چیرې غواړئ جمله منفي کړئ یا هم نیګیټیو سنټنس ته واړوئ نو صرف د is وروسته not ور اضافه کړئ. This is not a doctor. دا یو ډاکټر نه دی. That is not a doctor. هغه یو ډاکټر نه دی. ګوره صرف د not مو ور اضافه کړئ جمله منفي سوله. د منفي او سوالیه او بیانیه جملې به انشاءالله په راتلونکي درسونو کې ووایو، خو دلته صرف مثالونو لپاره یو څه ناڅه باید ورسره ولد سئ. This is not a girl. دا یو انجلۍ نه ده. That is not a girl. هغه یو انجلۍ نه ده. اوس که چیرې غواړئ پوښتنه وکړئ چې آیا هغه انجلۍ ده یا آیا هغه ډاکټر دی نو څه چم به کوئ؟ صرف is راواخئ، د جملې سر ته راوړئ، خلاص. نور په جمله باندې هیڅ کار مه لرئ. This is a girl. دا یو انجلۍ ده. موږ ویل چې is د جملې سر ته راوړو. اوس is چې د جملې سر ته راوړو څنګه کیږي؟ Is this a girl؟ آیا دا یو انجلۍ ده؟ ګوره پوښتنه وسو. That is a girl. هغه یو انجلۍ ده. is د جملې سر ته راوړو. Is that a girl؟ آیا هغه یو انجلۍ ده؟ This is a doctor. دا یو ډاکټر دی. is د جملې سر ته راوړو چې پوښتنه ځینې جوړ سي. Is this a doctor؟ دا یو ډاکټر دی. That is a doctor. هغه یو ډاکټر دی. اوس غواړو پوښتنه وکړو. is د جملې سر ته راوړو. Is that a doctor؟ آیا هغه یو ډاکټر دی. These are د this is جمع ده. کله چې د یوه څخه
زیات شیان موږ ته نږدې وي نو هغه وخت موږ څه شی استعمالوو these are. که چیرې یو شی موږ ته نږدې وي this is. those are د that is جمع ده. کله چې د یوه څخه ډیر شیان زموږ څخه لیرې وي او موږ غواړو هغه ته اشاره وکړو نو those are استعمالوو that is نه استعمالوو ځکه د یوه څخه ډیر څو those are. اوس راځو مثالونو ته چې یو څه مو نور سر په خلاص شي. these are boys. دوی هلکان دي. ګوره یو هلک نه دی دوه دی د یوه څخه چې ډیر څو د this is پر ځای باندې these are استعمالوو. those are boys. هغوی هلکان دي نو that is a boy نه استعمالیږي those are boys. هغوی هلکان دي. لکه څرنګه چې مو وویله these are those are د یوه څخه ډېر کسانو ته استعمالیږي نو پکار ده چې د these are those are وروسته هر لغت چې راځي د هغه د جمع حالت ولیکل سي. مثلا بای هلک ته وایي نو موږ د هلک لغت په پای کې یو اس ور اضافه کوو چې څنګه سي بایز هلکان. نو دا چې موږ څنګه یو اسم د مفرد حالت څخه جمع حالت ته اړو یا په انګلیسي کې how to form a singular noun to plural دا یو قانون دی. دا په راتلونکي درسو کې انشاءالله کرا چې مخ ته ځو دا به زده کوو. نو په یاد مو وي چې هر کله these are یا those are استعمالوئ د these are those are وروسته هر اسم چې راغلی و د هغه جمع حالت ولیکل سي یا اس یا ای اس ورته اضافه کیږي د لغت په پای کې چې دا به انشاءالله په نوي درسونو کې دا قانون به مې زده کړو. These are donkeys. بیا ادبي دی ډېر معافي په بخښنې سره دوی خره دي. Those are donkeys. هغوی خره دي. زما په نظر په حیواناتو کې د خر نوم ډېر مشهور دی او زما په نظر به تلپاتې هم یي ځکه تر اوسه پورې استعمالیږي. که څه هم اوس خلک بار نه وړي پر نقلیه وسایط خو بیا هم نوم یې ډېر استعمالیږي مشهور دی. مثلا یو څوک چې ټیټ باډي بلډر وي ورته وایي او څه خر بدن دی. که یو څوک ډېر قوي یا زور ولري وایي او څه خر سړی دی یا څه خر زور لري. یا مثلا که یو څوک عقل له لحاظ یو څه ضعیف وي وایي ته خر یې. نو ما هم غوښتل یو خر جمله جوړ کړم ډېر بخښه کوئ. اوس که وغواړو جمله منفي کړو نو یوازې د are تر څنګ not ور اضافه کوو. Those are not donkeys. هغوی نه دي خره. او که چیرې غواړو سوال وپوښتو یا د جملې څخه سوالیه جوړ کړو صرف are د جملې سر ته راوړو. Are those donkeys؟ آیا هغوی خره دي؟ ملګرو د نن درس مو همدومره و. که چیرې غواړئ انګلیسي زده کړئ نو چینل در سره سبسکرایب او د نوټیفیکیشن علامه هم ووهئ څو هر کله موږ نوی ویډیو اپلوډوو تاسو ته نوټیفیکیشن راسي. تر نوی درس د خدای په امان ښه وخت.